د مخابراتي شبکو څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. په خوست کې د ګڼ شمېر خلکو شکایتونه داسې مهال زیاتیږي چې په اوس کې ډیره برخه خلک ټولنیزې رسنۍ استعمالوي. د ټولنیزو رسنیو استعمالونکي وایي دوی ورځنی او یا هم میاشتنۍ بکسې نشي فعالولی ځکه قیمت یې دومره لوړ دی چې دوی وس هم نه لري. د خلکو په وینا ضعیفه انټرنیټ او ډیر قیمت دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. بیخي کمزوری دی، کور سم نه قیمت یې لوړ دی. مونږ چې په خارج نه یا څوک دلته تلیفون وکړي نه په ښه توګه غږېدای شي نه المخوم نه خو باید بیخي کور نه کړي. دولت نه دا غوښتنه ده چې په دا سیستم کې موږ ته کوشش وکړي اسانتیا راولي نو موږ به ډېر ونښښول شو. بل خواته ځینو کسانو له اسلامي امارته هم غوښتي چې د خلکو لپاره د انټرنیټ بیې راکمې کړي او کیفیت یې هم چټک کړي. مخابراتي شبکو کار چې دی بیخي دلته ضعیف دی او یو خو د انټرنیټي ستونزې دي. انټرنیټ ستونزه دا ده چې نړیوالې دوی ته په 1 GB تقریبا په 8 افغانۍ که په 6 افغانۍ ورکوي او موږ باندې یو GB د 8 افغانۍ په بدل کې په 250 افغانۍ پلوري او موږ د حکومت څخه دا غواړو چې مخابراتي شبکې نه ټینګار وکړي چې بیې ټیټې کړي او کیفیت یې لوړ شي. او دلته خبره برعکس روانه ده، بیې جګې دي او کیفیت یې بیخي صفر کې روان دی. موږ دا خواهش دی باید د دولت نه چې دا بیې ټیټې کړي او موږ دغه هیلې دیلې د چا سره مسافرین چې دي چې ورسره غږېږو باید دې سره په ښه او ښه غږیز کور وکړو. دې نه خواهش دی چې موږ ته دا سیستم سیخ کړي او کور سر ترته ورسوي. په افغانستان کې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي او کار هم سم نه کوي، بیخي ضعیفه وي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې په ښه ډول استفاده نه وکړي. خصوصا محصلین په دې برخه کې زیات ستونزو سره مخ دي. دوی نشي کولی چې په یوټیوب کې یا په ګوګل کې سرچینګ وکړي او معلومات پیدا کړي ځکه چې یوټیوب او ګوګل د سرچینګ لپاره د معلوماتو د پیدا کولو لپاره ښې سرچینې دي. د اسلامي امارت نه زموږ دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي ګام واخلي او د انټرنیټ بیې هم راټیټې کړي او سپیډ یې هم تیز شي. یاد شکایتونه داسې مهال راځي چې په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ بیې ټیټې او کیفیت یې هم ښه وي، خو په دې وروستیو کې ځینې مخابراتي شبکو خپل خدمات ضعیفه کړي او د بیو لوړوالي یې هم خلک اندېښمن کړي دي.